السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. یعنې کله چې تاسو غواړئ چې د جیمیل اکاونټ جوړ کړئ، په هغه باندې بیا د یوټیوب چینل جوړ کړئ یا یو بل څه جوړ کړئ، نو دا تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو ملګرو له موږ سره دغه ویډیو تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو نه مخکې تاسو ولاړ شئ جیمیل به په خپل موبایل کې پیدا کړئ، یعنې هر ځای چې جیمیل په جیمیل باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په جیمیل باندې کلیک وکړئ، وایي ویلکم ټو جیمیل، د هغه رقم دلته تاسو چوز کړئ نیکسټ کړئ، د هغه رقم یې دلته تاسو چوز کړئ ډن کړئ. نو ملګرو کله چې دلته تاسو راغلاست، دلته به تاسو ملګرو په کریټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ، د هغه رقم وګوره فار مای سیلف فار مای چایلډ، دلته به ملګرو تاسو فار مای سیلف کلیک کړئ او د هغه رقم دلته تاسو ملګرو نیکسټ وایي، هغه دلته اوس ګوره خپله لوډېږي. کله چې لوډ شو دلته تاسو ملګرو فرسټ نیم ورکوئ. فرسټ نیم کې به اول نوم مثال تاسو ورکوئ، دلته زه ورکوم چې نوید، او د هغه رقم په لاست نیم کې چې تاسو کوم لاست نیم و هغه به ورکوئ، دلته زه ورکوم چې خان. نو ملګرو ګوره ما د نوید خان په نامه اوس زه یو جیمیل اکاونټ جوړوم، د هغه رقم به دلته تاسو دا نیکسټ کړئ. کله چې هم دغه تاسو نیکسټ کړئ، ګوره ملګرو اوس دلته نیکسټ شو او د هغه رقم دا ګوره لوډینګ روان ده. کله چې هم دغه لوډینګ پوره شي، دلته به ملګرو دلته تاسو ډیټ اف برت ورکړئ، په کوم ډیټ تاسو پیدا شوي یاست. د هغه رقم ګوره ملګرو ما جنوري ورکړه او د هغه رقم 1 تاریخ ما ورکوئ، د هغه رقم 2000 ما ورکوئ. ملګرو کوم ډیټ اف برت چې تاسو هغه ډیټ اف برت به ورکوئ. د هغه رقم جنډر چې تاسو راغلاست ملګرو دلته به تاسو میل سلیکټ کړئ. کله چې میل سلیکټ کړئ، د هغه رقم دغه اوس تاسو نیکسټ کړئ. کله چې دغه تاسو نیکسټ کړئ ملګرو، د هغه رقم ملګرو دلته به تاسو جیمیل ورکوئ. اوس چې په کوم نامه تاسو جیمیل جوړوئ هغه به دلته تاسو ورکوئ او دغه به بیا تاسو نه هېروئ. نو ملګرو دلته زه ورکوم چې نوید خان، ملګرو ما نوید خان 786 ورکوئ او د هغه رقم به دغه تاسو نیکسټ کړئ. کله چې دغه ګوره ملګرو تاسو نیکسټ کړئ، ګوره ملګرو دی تاسو ته وایي دیټ یوزر از ټیکن ټرای انذر، یعنې دغه یوزر اکاونټ چې دا اخیستل شوی د بل یې واخله. نو ملګرو ما دلته ګوره ورکوئ چې نوید خان 786 یا ملګرو زه ورکوم چې نوید خان NCA، ملګرو ما ورکوئ چې نوید خان NCA، د هغه رقم ما دا نیکسټ کړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو نیکسټ وایي، ګوره هغه کوم دغه شو هغه جوړ شو. دلته به ملګرو تاسو پاسورډ ورکوئ، هر پاسورډ چې ورکوئ هغه پاسورډ به ورکوئ. نو ګوره ملګرو دلته تاسو پاسورډ ورکوئ، په کرنټ پاسورډ کې به پاسورډ ورکوئ او په کنفرم پاسورډ کې به بیرته هغه پاسورډ ورکوئ او دلته بیا ملګرو تاسو نیکسټ کړئ. کله چې تاسو نیکسټ کړئ ملګرو، نو ګوره کوم پاسورډ چې هغه به دلته راسي. دلته به ملګرو تاسو فون نمبر ورکوئ. نو په فون نمبر کې زه خپل فون نمبر ورکوم. ګوره ملګرو ما دا فون نمبر ورکوئ او د هغه رقم به دلته تاسو ملګرو راسئ. دا کله چې خپل فون نمبر ورکوئ، دلته به تاسو یس کړئ. نو کله چې تاسو یس ووایئ ملګرو، اوس به دا اکاونټ چې شي جوړ شي. نو ګوره ملګرو هغه الریډي انټر د کوډ، اوس تاسو ته یو کوډ راځي، د هغه کوډ به تاسو راواخلئ، دلته به یې چیز کړئ ولیکئ. ګوره ملګرو هغه کوډ اتوماتیک راغلی، هغه دلته ولیکل شو. د هغه رقم به دا تاسو لوړ کړئ، یعنې دلته به آی ګرې کړئ. کله چې تاسو په آی ګرې باندې کلیک وکړئ، ګوره ملګرو هغه دلته روان شو، یعنې زموږ د جیمیل اکاونټ چې هغه چې جوړ شو. وایي تھینکس نوید خان NCA@gmail.com او د هغه رقم یې دا چې پاسورډ شو. د هغه رقم به تاسو خالي نیکسټ وایي، ستاسو جیمیل اکاونټ به تاسو ته چې خلاص شي. نو ملګرو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. نو دغه تاسو ډېر اسانه طریقه ده چې تاسو د جیمیل اکاونټ جوړ کړئ، هغه په خپل موبایل کې جوړ کړئ. ملګرو تاسو په دغه اکاونټو په ذریعه سره تاسو یوټیوب اکاونټ جوړولی شئ، د هغه رقم که نور د هر شي اکاونټونه وي هغه تاسو باندې جوړولی شئ. نو ملګرو دا به تاسو دا رقم لوړ کړئ. کله چې لوړ کړئ بیا بل ته ایکسپټ ووایئ. ملګرو کله چې تاسو ایکسپټ والئ، ګوره هغه چیز شو جوړ شو، تاسو خالي په سمپل په دې باندې کلیک وکړئ، هغه به تاسو ته خپل اکاونټ خلاص شي. نو ملګرو خدای دې وکړي تاسو به زموږ ویډیو خوښه شوې وي. کوم ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.